په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان شپږ کلن سفر. افغان لوبډلې په ټوله کې په شپږو کلونو کې 9 ټیسټ یا ازمایښتي لوبې ترسره کړي دي چې د 9 لوبو له منځه یې یوازې 3 ګټلي او شپږ نورې مو سیالو لوبډلو ته بایللي دي. اوس راځو د دغه لوبو ترمنځ زماني واټنونو ته. افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه په دغه فارمټ کې په 2013 کال کې له هندوستان سره ترسره کړه چې په کومه لوبه کې افغان لوبډلې په کافي ستر تفاوت سره ماتې وخوړه. دوهمه لوبه مو بیا د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ وه چې دا ځل افغان لوبډلې په ټیسټ کرکټ کې د آیرلینډ لوبډلې په وړاندې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه. دریم ځل لوبه مو بیا له بنګلادیش سره وه، هغه هم په 2019 کال کې ترسره شوه چې ګټه یو ځل بیا د افغان لوبډلې په نوم وه. بیا مو په 2019 او 2020 کلونو ترمنځ له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوړه. په 2021 کال کې مو له زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو دوه اړخیز سیریز درلودو په کومه کې چې یو افغان لوبډله زیمبابوې سره دغه لوبلړۍ مساوي کړه. له 2021 بیا تر 2023 دوه کلونو پورې افغان لوبډلې هیڅ کومه ټیسټ لوبه ترسره نه کړه چې دا پخپله د ټیسټ کرکټ د توجه کموالی او غټ زماني واټن په ګوته کوي. او په وروستي ځل افغان لوبډلې له آیرلینډ او سریلانکا سره په 2023 او 2024 کلونو کې ټیسټ سیالۍ درلودې چې دواړه سیالۍ افغان لوبډلې خپلو سیالانو ته وبایللې. افغانستان د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد او ممبر په توګه په ټیسټ کرکټ کې خپل فعالیت ډیر کمرنګه او بې توجه کړی. نورې پیاوړې لوبډلې او آی سی سی د ټیسټ کرکټ ته ځانګړې پاملرنه او ځانګړي روزل شوي لوبغاړي لري او برعکس افغانستان او ملي لوبغاړي یې د دغه مهم فارمټ پر ځای ډیری وخت نورو فارمټونو او سوداګریزو لوبو ته ارزښت ورکوي. افغان لوبډلې د ټیسټ کرکټ چپټر یا کتاب په 2013 کال کې د پیاوړې هندوستان لوبډلې په وړاندې وکړ او تر ننه چې څه ناڅه شپږ کاله پوره کیږي لاسته راوړنې مو ډېرې پیکا او ډېره کمرنګې دي او د ګوتو په شمار لوبې مو ترسره کړي دي.